لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب القدر معزز علماء کرام مشایخ اعظم پسٹیج باندے جلوہ فروز زمنگ استاذ و شریک بانے میزبان ددی علاقی اور ددی پختنی شملوری خاوری اور شملور ہستی حضرت مولانا زرین صاحب محمد زرین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ استاذ و زمنگ پر شریک بانے میزبان دے اور زمانے قابل قدر رور زما ہم مکتب ہم سفر مرگرے ددی مومن دی خاوری یو شازلمے نوجوان اور ددی اکابرین علماء کرامو اور ددی طلباء کرامو سرخیل دی جمعیت علماء اسلام دزلہ مومن امیری محترم حضرت مولانا مفتی محمد عارف حقانی سے دامت برکاتہم العالیہ گنش میں نور علماء کرام ہم تشریف فرمانی اور دی محفل مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی سے ابھی ہم تشریف آوری فرمائے لدا وقت انتہائی مختصر دے بڑی مختصر ٹیم کی میں انشاءاللہ العزیز سمختصر وقت بستاس و اخلم دل ٹیم بنا لوں ماسٹر سیکرٹری سے دروے لے جماعت تاسو ہے سمر ٹیم والا ذکر مفتی سے ہم تشریف آوری فرمائے لدا ماتا پتہ لگی علماء کرامو دا سفر دا سمائی عزت مند دیر اگت سفر وی او ہر وقت پا سفر کی وی دے دو جنا زبا کوشش دا کم چی وقت مختصر والم عزت مند مسلمانان رو زبا یو دری تپوس رتاسو نکوما او زمائی عزت مند علماء کرام اگی ہم تشریف پرمانی زجی چر تلاشم طالبین بما نو دا طالب علمان دی خپل مشرانو ته سبق اوري زهم یو سورت کی زکڑے سبق اورو پدی نیت باندې کچھ تزمان په سبق کې خطا او غلطی چې دا اغي اصلاح وشي مزه چې چر تلاشم یو درې تپوس عرضه کې کوم تاسو نیم کوما نمبر 1 زمای عزت مند زری خلکو نه تپوس کوما چې جمعتونه مخ کې ډیرو کوس زما په خبره پوئی گئی طرز مختانی اللہ رب العزت انسان لجب دسر پارا ورکڑی دسر پارا دا خبرو دا پارا جواب برا کوئی زمائی عزت مند سے جواب غوانما اللہ رب العزت غوالستا او زمان غٹ جب ورکڑی آغا پہ خبری پی نشی کولے نماؤں تابا خبری کو اللہ پاک چی دا خبرو دا پارا کمسیز راکڑے پاگی بے کو سر دا خبرو دا پارا اللہ نے دے راکڑے دا گوئیل اللہ سر ورکڑے دا خبرو دا پارا چی اگے خوزی را خوزی منگو تاسو انسانانی نمبر 1 جماعتو نمک کڑی رکوس نمبر 2 مدرسی مخکڑی روی کوس نمبر 3 دین مخکڑی رکوس اس رازی زمین عزت مند دری تپوس ہمیں اکڑل نمبر 1 جماعتونا مخکڑی رکوس تاس ویلوس نمبر 2 مدرسی مخکڑی روی کوس تاس ویلوس نمبر 3 دین مخکڑی رکوس تاس ویلوس دیزی نروان شمشم قدر پوری زما چا صدیب تزما پی خبر تزما با جوڑ تزما ناوگئی تزما پدی لار کی جماعتونا جماعتون اشتا خکاری دتا من تخکاری تاسو خبر بانی نہیں کوئی شوی جماعتون ارتا پدیلار اخکاری مدرسی اخکاری ساسو کلی کی جماعتون اشتا بار جماعتون اشتا آؤ ماں تخکاری جماعتون اڑیر شو ہر پم کی جماعت تے ہر مارکٹ کی جماعت تے ہر بازار کی جماعت تے ہر ہوٹل کی جماعت تے ہر اسپتال کی جماعت تے نغرب پسکم جماعت نغرب لمن کم جماعت نسین پغاڑم جماعت تے پخوڑ کم جماعت تے زنگل کم جماعت تے پٹو منس کم جماعت تے دا زمنم چی جماعتون اڑیر
شو دا تاسو منئ چې جماعتونه ډیر شو نمبر 2 مدرسې ډیرې شوې دا وړه مدرسه دا غټه مدرسه دا وفاقي مدرسه دا غیر وفاقي مدرسه دا د حفظ مدرسه دا د کتابونو مدرسه دا د الکانو مدرسه دا د جنکو مدرسه دا د تجوید مدرسه جماعتونه مشتا مدرسې مشتا ماته مخکاری تاسو ته مخکاری د دې ځین روان شو په دې لار په خبر تزو جماعتونه شتاخ کاری مدرسې شتاخ کاری زمای عزت مند یو درم تپوس میکړي چې دین مکړي کو تاسو ول اوس د دې ځین چې په خبره پورې زم جماعت مخکاری مدرسه مخکاری خو دین را تخکاری دین کاری چې تاسو د زرین مول سے په خبرو نه پويګنه نو زما پاګې بس پوي شي وایي زه تاسو ډیر ساده ساده الفاظ وایم خو پتل نه کی تاسو ما قچل نه کوي زه سم ساده خبره د سره کوم جمعتون ښکاری مدرسې ښکاری دین ښکاری چاته دین ښکاری په دې لار باندې چاته ښکاری تاسو دین ښکاری نو ما توخه کم زر تخم مکه مسلمان د لور په سر برقه وا اوس ماسته دا ماس چخکاری دا دین دی تاسو نه تاسو کو تاسو دین ډیر شوی ماس ډیر شوی کو دین ډیر شوی نو دا ماس بدینی مکه مسلمان د لور پتن وګدې کړپې وي اوس کپڑے لنډي دي دا لنډي کپڑے دین دی مکه کپڑے کولاو وي اوس کپڑے تنګي دي دا تنګي کپڑے دین دی مکه کپڑے پیړې وي اوس کپڑے نری دي دا نری کپڑے دین دی مکه مسلمان د لور ساخي د بډو نخکتو اوس د بډو د پاسري پډک بازار کې د مسلمان د لور خې ټخکاری دا دین دی مکه مسلمان لور بر کورا بار تو وتا چابه مخسی کو نن پکور کې دن ناسترا کمره کې ناسترا موبایل ځان دی خده د کمرې دروازه بندا د کړکۍ بندا دا شاته پرده کته دا بهم د دې باوجود د مسلمان د لور مخ په تمامه دنیا کې ښکاری دا نن چې د مسلمان د لور دنیا کې مخکاری دا دین ډیر شوی نو تاسو دین ډیر شوی چې دین ډیر شوی دی د تاسو په بازار کې د وړو پتروړې لیکلي 20 کیلو خرسي کې 38 کیلو دا 38 کیلو چې په 60 کیلو خرسي دا دین دی دا د وړو په پیکټي لیکلي 1 کیجی خرسي کې 900 ګرام دا 100 ګرام چې وړو په پیکټ کې وای دا دین دی تاسو دین ډیر شوی دی دا ټول کیوانه سوک کوي دا ډاکټر چې کمیشن د ویلي کی دا سوکته دا د کمیشن د لیبارټری ټیسټ چې کی دا سوکته دا د دې معاشري مسلمان دی دا پر پروتو ته چې بلار دی لاندې یو شانتي برابر شانتي دا دو کبا سوکته دا ګلکار چې دوکه کی دا سوکته په دې اړې یو شانتي پټه کبا بل شانتي زمیدار دې موانه کوي دکاندار دې موانه کوي درزي دې کپڑا پټي مصری دې نټ پټي ته زما په معاشره کې دین ډېر شوی کم نه کړی دی دا د خره وخره چا په بازار کې خرڅ شو دا د سپي وخه چا خرڅ کړه دا مړ چرګان څوک خرڅي دا د دې معاشري مزګزار مسلمان څوک یې خرڅي تاسو په دې علاقې کې تاسو په دې عزت مند یو تاسو نه کومه په پنجاب کې تاسو د علاقې خلک لګي کاروبار کوي رښتیا وایي تاسو قادینانو سره کاروبار نه کوي په قادینانو ټیرونو څوک خرڅي کرش په څوک خرڅي خخته په څوک خرڅي سیمنټ په څوک خرڅي تاسو وګورئ لا شستا په پنجاب کې چې کوم د دې خلکو سیدون کې دي دا چې کوم نه قادینانو سره کاروبار نه کوي کونی کې راتو ہے تاسو دین ډیر شوی بابا را دین دیسی شي دا ښکاری د تکم دی کې ته دین ترقی کړی دا نن زما مسلمان په سکول کې ګډا کالج کې ګډا هاسټل کې ګډا یونیورسيټي کې ګډا دا ستا په اختر کې ګډا دا کویدن کې ګډا دا واده کې ګډا دا ستا په 14 اگست کې ګډا جرګه کې ګډا جلسه کې ګډا سړک باندې ګډا دا په پارک کې ګډا دا د دریو کالو ماشوم دی ګډیږي ماشوم دی ګډیږي ځوان دی ګډیږي پیغله دی ګډیږي واده کړي ګډیږي واده کړي ګډیږي د بچو پلار ګډیږي د بچو مور ګډیږي مخکې ستاد سپینګری په سر شملوا دا به د مړو جرګو له خلکو بوته نن د سپینګری د اجرا سره یو شانتي تاویږي دا بابا دیندار دی ځکه د دین ذکر ځکه په ثابت بازار کې خالص د پيو دکان چاته معلوم نه چې دلته خالص پي ملاويږي دا د ګړنګ کې رنگ کار سو کچي دا د سلوبو رنگ سو کچي دا د مټي رنگ سو کچي دا د دې معاشري مسلمان تاسو دین ترقی کړی دا ماته دین او خای چې دا دین پکې ښکاری دا دین نه چې ته مطمئن چې او دا دین نه ستا او زما په معاشره کې دین ترقی
په بازار کې د ماشومانو سریلیک کې ملاوټ ته ستا او زما په بازار کې د بیماری په دوايي کې د بیمار په دوايي کې ملاوټ ته چلو جانے دو زمای عزت مند زمیدار کا کام ټیپر کړل دي اگر ټیپر سو کوي وی د دې مسلمان نه په بټي کې ټیپر نه پاتې کیږي تو دین ترقی کړي دا زې مخکې به مسلمان پس پکې زنجیر اچو ویره دا سپه خطرناک ته چا تخلو ورونه چی نن زمنګ په مسلمانانو په جمعات کې بټری کې زنجیر اچولې دي دی جمعات په بټری کې دا زنجیر منګولې چولې زه جمعات ته دن کېګم الله منم قبر منم حشر منم میزان منم پر صراط منم جنت الفردوس د خدای نه غواړم حور او علمان غواړم شات او شراب او اوبو پید جنت غواړم دیدار د الله غواړم ساقي کوثر نه جام د کوثر غواړم د شافي محشر نه شفاعت غواړم اے مسلمانانو ورونو د الله نه د الله دیدار غواړم عمل نامه په خلاص غواړم په پولیس صراط باندې د بجلی د پلک په شان د تیرې دل غواړم خو چې جمعه تر دن کېګم پیسار ترخ کینی سمجدا ولې اندو بتخانی ته دن کېږي الله نه مني قبر نه مني حشر نه مني میزان نه مني پولیس صراط نه مني نه جنت غواړي نه حور غواړي نه علمان غواړي نه شات غواړي نه پي غواړي نه اوبه غواړي نه شراب د جنت غواړي نه دیدار د الله غواړي نه د ساقي کوثر نه جام د کوثر غواړي نه د شافي محشر نه شفاعت غواړي نه د قبر یرا نه د حشر یرا نه د میزان یرا نه د پولیس صراط یرا بتخانی ته دن کېږي بت ته سجده لګي پیزار ترخ کې نسی ته مسلمان جمعات ته دن کېږي پیزار ترخ کې نسی ولې د هندوانو په مندر کې د سونی بت محفوظ دی د مسلمان په جمعات کې د پلشتک ټوټۍ نه د محفوظه د مسلمان په جمعات کې د پلشتک جوړ شوی ټیپیس نه د محفوظ زمای عزت مند ته او زما ته ما وای ما تا وای چې دین ترقی کړی دا دین داسې شي زای چلو جانے دو بازار پریدو دکان پریدو جمعاتم پریدو ته دین ترقی کړی دا بابا چې اوس کور تلار شي دا خپل بچي مخې ته کې نوا اے بچیا چې کله زمانہ سا او ته تبر سره سکے ما اوریدلی چې د انسان نسا وتل دا د دین سختي چې ژوندې سروي سو پور ورتي ژوندې سروي پور ورتول آسان دي د ژوندې سروي نه سرمن استل آسان دي د انسان د بدن نه وتل سختي او ما اوریدلی لمدو مالوچو کې کندتار انخته ده دا کندتار په زور د دې مالوچو نو واسي دا آسان ده د انسان د بدن نه وتل سختي اے بچیا زمانہ سا وتلا زمانہ روح وته زمان د بدن نه چې سا اوزي فما بډېری توري نور تیرې شوي سخت برابر تیرې شوي کې دې شي زمانہ تش می تیزی تلی زمانہ ډکی می تیزی تلی کمیس می ګند کړي پرتوک می ګند کړي کمیس می لړلې اے بچیا تعالی سو پیغور در نکی مالی دلی دي چې کله د انسان د بدن نه اوزي رومبنه کار خلک دا کوي چې دته کپڑے بدلی اے بچیا کو زما کپڑے ګندوي تعالی سو پیغور در نکی چې پلان دې پسند کدن کې پرتوک کمیس لړلې اے بچیا ما بچ کم نه دی پیغور نه بچي دا کپڑے براته ته خپل بدل کې دا کمیس براته ته خپل بدل کې دا پرتوک براته ته خپل بدل کې اے بچیا به بمانه چې کم نه د غسل په تخته کپڑے وباسي اے بچیا چې د غسل په تخته نه کپڑے وباسي او ما د کپڑے کې زما عزت مند د غسل په تخته زمانه لري کوي ما نه کپڑے وباسي چې ژوندې ما چا مې د اوګې نه صادر نشو کوزولې چې ژوندې ما چا مې د سر نه ټوپۍ نشو کوزولې نن چې زما د بدن نه وته او کپڑے نه لري کوي دا خو د پښتنو په معاشره کې کنزل دي خلک وایي کمیس بدن نه وباسم پرتوک بدن نه وباسم اے بچیا چې پردې سړی رانه د غسل په تخته کپڑے لري کوي زما ضمیر اجازت نه کوي زما پښتو اجازت نه کوي زما غیرت اجازت نه کوي زما ننګ اجازت نه کوي زه د پښتو سړی ما زه د شملې سړی ما زه د خبرې سړی ما زه د جرګې سړی ما اے بچیا چې پردې سړی رانه د غسل کپڑے د غسل په تخته کپڑے وباسي زما غیرت اجازت نه کوي دا کپڑے بران ته خپل لري کی اے بچیا به زمان استنجا کوي زما د عورت صفائی وکي پر زما په ژوند زما عورت لچا لاس نه راوړي د مرګ نه بعد چې د عورت صفائی بل سره کوي زما ننګ زما پښتو زما ایمان زما غیرت اجازت نه راکړي اے بچیا مال بده استنجا توکلش اے بچیا ما به د غسل په تختاړی راړي او باو صابون برابر نیول وای اے بچیا به کې دیشي ما د علماو نه اوریدلی چې کله د غسل ورکی د لاس ته شکل به جوړ کې په دې خېټه ولا لاس راکاګه چې د په خېټه کې کم ګند چې تروزی اے بچیا کو زمانه ګن لاړې او د غسل په تخته می زما د خېټه نه ګن روانو تعالی سو په
پوجرو جماعت کې پیغور درنه کې چې پلار دې د غسل تخته لړلې وا اے بچی دا غسل برال ته خپل راکړې شي اے بچی کې نشه د جنازې ټیم پوري سو کوازو کې د مردارونه ولې روچت کا زما د خېټه نه ګن روان نه او ما کفن کې ران غاړي اے بچی کو کفن می ګندکو تعالی سو پوجرو جماعت کې پیغور درنه کې چې پلار دې کفن لړلې اے بچیا ما کفن کې بخپل رون غاړي اے بچی یو تپوس درنه کوما چې کله می کفن کې رون غاړي جنازګاه ته مې وړي سب په ودرېږي څوک به خوي څوک به بدوي څوک به خوشاله څوک به خپي څوک به صفت کوي څوک به غیبت کوي څوک به می الله ته شکایت کوي څوک به سفارش کوي اے بچیا د هیڅ پروا من نه لرما اے بچیا زما د ژوند ټول سرمایه پتا لګېدلې دا تور وخت مې سپین شو نیغم لا می ټیټه شو د سترګو نظر مې لاړې د غوګونو اورېدل لاړل د ژبې چې کوم نه ویل کم شو د خپو د لاس طاقت مې ختم شو نیغم لا می ټیټه شو تور وخت مې سپین شو اے بچیا تانه تپوس کوما زما د سترګو تور دی زما د زړه کور دی زستا هر سخت کې پکار راغلم پتا به سخت رااله ستا خې طرف ته زوم ستا ګس طرف ته زوما ستا مخې ته زوما ستا شاته ته زوما ما سړه روټۍ خوړله تاله مې ګرمه روټۍ پیدا کوله زما په خپو کې سلیدلی پیزارو ستا پیزار نه ویو زما په تن سلیدلی کمیسو ستا کمیس نه ویو اے بچیا هر سخت